بحديث کې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها آخرين. الله دې قرآن په ذریعه باندې بعضې داسې خلک دي چې هغه اوچتیږي په څه باندې؟ ځکه په قرآن باندې عمل کوي. دا قرآن خپله لایحه عمل ګرځولې. دا قرآن د دوی لپاره اصل اساس او اسوه ده. داسې نه دی چې قرآن فقط او فقط د ودونو او خاص الخاص د ناوې په سر باندې نیولې. تاسو به لیدلي خویندو ورونو کله چې واده وي نو په واده کې قرآن د ناوې په سر باندې نیولې. قرآن عظیم کتاب دی، د برکت کتاب دی. که د قرآن تر سیوري لاندې یو سړی ژوند تېر کړي دې نه غټه خبره بله څه ده. که یوه ناوې هم اساسا او اصولا د قرآن تر سیوري لاندې مخ په وړاندې ځي نو وای څه خوشحالي به وي او څه ښایسته ژوند. ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا. څومره ښایسته ده وایي هغه چې هم دین جمع شي او هم دنیا جمع شي. نو څومره ښایسته چې یو مسلمانه خور د قرآن تر سیوري لاندې خپل وخت تېروي، رواج نه وي، په سر باندې قرآن ورته نیولی، په لاره باندې روانه او هلته هغه نن زمان کې ورته هنرمند وایي. که ستاسو خیال وي وایي هنرمند، د پښتو په اصطلاح کې ورته ډم وایي. نو دا ډمان هلته ورته کاسیو چا ایښې ده، چا طبله ایښې، چا هارمونه ایښې ده. ورونو دا دې په چا باندې نه لګېږي. دا یو حقیقت دی چې په موږ او تاسو کې دا مسئله موجوده ده. چا ورته کاسیو ایښې ده، چا ورته طبلې ایښې دي او هغه ورته وایي چې ای زما سپوږمۍ په قلار قلار راځه استابرو ماه من استابرو. اوس دا خلک فکر نه کوي چې دا ناوې روانه ده دا د چا سپوږمۍ ده؟ دا د دغې خاوند سره چې روانه ده آیا دا د ده سپوږمۍ ده او دا که د هغه ډم چې هغه ورته وایي چې ماه من استابرو. نو قرآن یې په سر ورته نیولی. صرف دا قرآن دې لپاره دوی په سر باندې نیولی چې خلک به یې وغولی. او یا دا چې دا قرآن برکت، دا قرآن تا ته وایي چې داسې به نه کوې. دا قرآن تا ته وایي چې په سم او په اصولي طرز باندې به ګرځې. دا قرآن تا ته وایي چې سم عمل به کوې. خو زما عمل خلاف قرآن، زما غوښتنه خلاف قرآن، زما کړه خلاف قرآن. او قرآن څه لپاره دی؟ صرف رسم او رواج لپاره. ولا یبقى من الاسلام الا رسم.